په دا اوسني دور کې یو 100 کاله مخکې مثال موږ تاسې ورکوی سو. شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه د مشکات شریف یو شره ده، لمعات التنقیع دا یوه شره ده، اشعة اللمعات دا بله شره ده. د دې شارح دی، د دې مشرور عالم تقوا ګوره. شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه کشرو نو دته د نحوی کتاب ور شروع کی، صرف نحو چې موږ تاسو استرپی باید او زنجانی دو نحو میری ور شروع کی. شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه د خپل مشهور نحو میر ور شروع کی. نحو میر چې ور شروع کی دا د نحوی یو کتاب دی. په نحو میر کې مثال راځي وای ضرب زید عمرا، دا استرپی باید خو اکثر خلکو یې لیدل دا ضرب ضربا ضربو وی والی وی ټکوي وی والی وی ټکوي دا یو کس ول وکړه دوه کسان ول وکړه. دا مثال چې راغی ضرب زید عمرا، زید را ولاړ سو عمر یې ووالی، ضرب فعل زید فاعل عمرا مفعول به جمله فعلیه خبریه دا ترکیب دی. عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه دا خپل ورور ته ګوره ماشومتوب بس کشرتوب بس چې وروره دا زید ولی عمر ووالی څه پیښ شو چې وی والی. دا خو مثال هغه ورته خانه خرابه خپل کار کوي، دا یو فرضي مثال دی. زید عمر نه دی ولی دا یو فرضي مثال دی، لکه ضرب زید عمرا په دې کې فاعل دغه دی، مفعول دغه دی، فعل دغه دی. د کتاب کټ کې وروره داسې کتاب زنون درواغ پکښي دا کتاب زڅکو خدا مثال د دوه حاله نه دی خالی. یا به زید را ولاړ سوی عمر بیا وهلی، یا بینی ولی که زید را ولاړ سوی عمر یې ولی ظلم یې کړی دی ولی وهلی. زید څه ضرورت ولی چې عمر یې ولی یا بینی ولی که نو ولی دا درواغ دی. داسې کتاب پنځ نه وایم چې د هغه شروع یا درواغ یا ظلم پکښي کتاب یې کټ کړي. زه بل کتاب وایم چې هغه داسې مثال نه وي پکښي. حکیم علومت صاحب فرمایي چې الله عز وجل موږ ته په دغسې دور کې داسې بزرګان راکړي دي چې هغه د شروع څخه د کذب د شایبې څخه صرف پرهیز کوي. چې ولې دا مثال پکښي دنیا خو ولاړه داسې خلکو. الذین آمنوا وکانوا یتقون، بزرګان څوک دي نیکان څوک دي؟ الله عز وجل فرمایي بزرګان هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دي. وکانوا یتقون، صحابه کرام رضی الله عنهم په خپل دوري زمانه کې د عامو خلکو څخه نه جلا کېدل. چا نه پیژندل چې دا صحابي دي دا غیر صحابي دي. دا د دوی طرز زندگی دومره ساده و سره بې تکلفه وه، لیکن په توکل کې پر اعلی مقام باندې وه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې راځي نبی کریم علیه السلام به همیش فرمایل چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې الله عز وجل دغه مقام ورکړي چې نن تر انبیاء علیهم الصلاة والسلام وروسته اول رتبه او درجه د ابوبکر صدیق صاحب د په امت کې دا په ډیرو المنظور وجو نه ده ورته حاصل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې کوم مقام حاصل دی دا د هغه شي په خاطر دی چې د ده په زړه کې دننه پروت نور الله ته معلوم دی. دا د صحابو تعریف راغلی، د صحابو پوښتنې د چا د یو چا څه وکړي. صحابه څوک وه؟ هغه لیوس النهار ورهبان اللیل. صحابه چې وه د ورځې زمریان وه او د شپې راهبان وه. د ورځې به ټوله شپه په جهاد فی سبیل الله کې د کفر خلاف جنګېدل او د شپې به چې شوه راهبان وه ټوله شپه به تهجد او نفلونه کول. لیکن په عامه زندګي کې چا نه پېژ دا صحابي دي دا غیر صحابي دي. دا خبره چې نبی کریم علیه السلام وفرمیل چې حضرت ابوبکر صدیق صاحب د ډیرو لمنځو ډیرو روژو د وجې هغه مقام ته نه دی رسېدلی، بلکې د داسې شي په خاطر رسېدلی دی چې هغه په زړه کې دننه دي. صحابه راله د ښځې څخه پوښتنه وکړل چې حضرت ابوبکر صدیق صاحب څه عمل کوي؟ د باندې خو موږ وینو زموږ سره خو ساده ژوند کوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه عمل کوي؟ اخر داسې عمل خو مې نه دی لیدلی. د شپې په اخر کې راکښېني مراقبه سي په ټوپ پر ځان واچي، یو ګړی بعد یو آه وکاږي. د دې آه د ایستلو سره وایي د خولې څخه د دې آه د ایستلو سره د خولې مبارک څخه د پخو غوښو د یو قسم پخو غوښو بوی راوځي. نور زما سر نه خلاصېږي. دومره تجربه لرم چې بعد د شپې په آخر کې مراقبه سي او کښېني. د تاریخ کتاب دا نقل کړي دي د شپې په آخر کې ناستې د الله عز وجل ذکر و اذکار کوي. آخر ته یو آه ځینې د دې آه سره وایي د خولې مبارک څخه داسې یو بوی راوځي لکه د پخو غوښو یا داسې دی یو غوښو مثال یې ورکړي داسې بوی. نور مې سر نه خلاصېږي. نو درد که نه هغه جلا خلک نو بهرحال عزیزانو خبره مې څه کول بل طرف ته خبرې ځي. مقام هم خبرې ته هم دغه ځای ته راتلم چې د تقدیر سره تدبیر باید مل سي. شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي دا خبرې بل وخت هم درته کړې ده که چاته په یاد وي. دا وایي 3 کارونه مې داسې وه
د درو کارونو اراده کړې وه د الله عز وجل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب وینم دی چې په خوب لیدي د درو سرو کارو سره منع کړم شاه ولی الله دا به نه کوې دا به نه کوې الله عز وجل وایي دومره علوم زما په سینه کې راچولي دي ما اراده وکړي چې زه به د هېڅ مذهب تقلید نه کوم نه به حنفي جوړېږم نه به مالکي جوړېږم نه به شافعي جوړېږم نه به حنبلي جوړېږم ما ته الله عز وجل دومره علوم د قرآن و سنت راکړي دي چې زه کولی سم چې خپل پر سر باندې مجتهد جوړ سم دومره دریم چې د بل امام متابعت ته ضرورت نه لرم ما اراده وکړي چې زه تقلید ونه کړم یو د الله عز وجل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب لیدي ما ته ویل شاه ولی الله بچی پام کوه چې خطا نه وځې حق نن په دې څلورو مذهبو کې رابند دی حق نن په دې څلورو مذاهبو کې را حصر دی پام کوه چې نه مذهب ونه وځې یا حنفي دی یا مالکي دی یا شافعي دی یا حنبلي دی یو بل اراده مې دا وه زما چې کوم علم کړی دی ما چې کوم معلومات وکړه مال زه به راولاړ سم حضرت علي رضی الله عنه ته به په صحابه کرامو کې تر ټولو اعلی فضیلت ورکړم خپل په علم خپل په معلومات چې زما مذهب دا دی د شاه ولی الله مذهب دا دی چې حضرت علي رضی الله عنه په ټولو صحابو کې تر ټولو اعلی مقام لري د اهل سنت والجماعت مذهب خو دا دی چې اول مقام د ابوبکر صدیق صاحب دی دوم مقام د حضرت عمر صاحب دی دریم مقام د حضرت عثمان صاحب دی څلورم مقام د حضرت علي صاحب دی رضی الله تعالی عنهم ما اراده وکړه چې تر ټولو اول مقام په خپل علم سره حضرت علي صاحب ته ورکړم بیا نبی کریم علیه السلام په خوب وینم ما ته وایي پام کوه بچی چې دا ونه کې پام کوه اول مقام چې هغه د شیخینو دی د شیخینو څخه وروسته بیا د علي مقام دی والمال سید یا رسول الله زه تر خپل رای تیر سولم د مذهب پر برابر هم د رسول الله د فرمودې مطابق تر خپل رای تیر سولم یو څوک دا فکر نشي کولی العیاذ بالله ثم العیاذ بالله چې د الله پیغمبر بیا په خوب نه لیدلی ګوره دته کم جات جوړه العیاذ بالله راغلی دا خبره نه ده سي ځکه حدیث شریف دی نبی کریم علیه السلام فرمای من رآني في المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بصورتي نبی کریم علیه السلام فرمای هر چا چې زه په خوب لیدلم چې دا دی د الله پیغمبر راغی داسې وکړل هغه زیم فإن الشیطان لا يتمثل بصورتي شیطان هیڅکله زما په صورت کې نشي راتلی ځکه چې نبی کریم علیه السلام سراسر هدایت د نورانیت دی شیطان سراسر ګمراهي او دلالت دی هیڅکله ګمراهي او دلالت د نورانیت په شکل نشي راتلی نو دا خبره ختمه ده نن چې هر چا ویل چې ما د الله پیغمبر په خوب لیدلی کې رښتیا ویل دا سړی رښتیا وایي دروغ نه وایي یو خدای دی چې څوک د ځانه ګډ شي حدیث شریف کې راځي ان افر الفریا تر ټولو لوی درواغجن انسان دا دی واوري بعضې خلک دا مریضي لري ما د ټول مشګر د روحي مریضان تر ټولو لوی درواغ دغه دی چې یو چا خوب نه لیدلی وایي ما دا خوب لیدی تر ټولو لوی درواغجن سړی په ټولنه کې هغه دی چې دی خپل سترګو ته هغه څور وښیي چې هغه یې نه لیدلی خوب یې نه لیدلی وایي ما دا ولیدل او که رښتیا وایي بیا رښتیا دي نو تقدیر و تدبیر پر راځم دریم شی شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې ما دا اراده وکړي چې نور اسباب پرېږدم که ناجوړ اسولم ډاکټر صاحب نو ډاکټر ستاسې په اصطلاح نو ډاکټر صاحب نه دوا به نه که میاه کې دی کوټ به نه صرف به بس دا ژوند کوم چې بس ترک اسباب شاه ولی الله نور اراده وکړي چې اسباب نه اختیاري ځکه حدیث شریف کې راځي چې 80,000 کسان به څه هغه به هغه کسانی چې د مړو تعویضونه یې نه کول ما د دغه حدیث شریف څخه دا وکړي چې زه به هېڅ سبب دا خو یو دا متعویض یې خالي لیکلی دي زه به هېڅ سبب نه اختیاروم بیا نبی کریم علیه السلام په خوب وینم ما ته وایي بچیه تشبث بالاسباب اختیاره که تدبیر اختیاره وه دنیا د اسبابو نوم دی اسباب مه پرېږده دا درې هغه شیان دي چې ما د الله عز وجل د رسول په حکم باندې پرېښي نو دنیا د تدبیر کور دی تدبیر به اختیارو د تقدیر سره به ملزو لیکن تکیه به پر تدبیر نه کوو تکیه به مو پر چا وي تکیه به مو پر الله عز وجل وي او د دې سره سره به تدبیر اختیارو نو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب دوی خبرې ما درته وکړې چې په اوله مرحله کې به د الله عز وجل څخه عافیت غواړو خیر و برکت به غواړو په دومه مرحله کې د دغه دعاګانو سره سره که بیا مشکل راځي تکلیف راځي غم راځي نو بیا خو تقدیر دی نو علما فرمایي تقدیر پر دوه قسمه دی یو مبرم تقدیر دی هغه تقدیر دی چې نه په بله کېږي یو سړی الله ته خواستنه کوي خدای ما ته مرګ مه راکوې خدای ما ته مرګ مه راکوې خدای زه دې همیشه ژوندی یم دا اوس کله کېږي دا تقدیر مبرم دی چې ته به مرې
یو تقدیری معلق دی. تقدیری معلق دغه ته وایي چې د یو چا په تندي کې الله عز وجل، د یو چا په قسمت کې الله عز وجل مفلسي لیکلي، غم یې لیکلي، ټکر یې لیکلي، لیکن د دې سره الله عز وجل وایي دا هم ورسره لیکلي که دغه سړي دومره خیرات وکړي د دې مشکل څه به خلاصېږي، که دونه لمنځونه وکړه د دې مشکل څه به خلاصېږي، که په سفر باندې تلي دغه دعاګانې ولې ټکر به نه کوي، که پلانکی ځای تلي دغه یې وایي دا شی به نه کوي، پلانکی ځای راکېده. دا تقدیر تړلی دی، بعضې شیان تړلی دي. که چا هغه تړلی شی ورسره وایي کېږي که نه، یا تقدیر واقع کېږي. نو دومره خبرې مې دا درته وکړي چې د تقدیر سره تدبیر. درېیمه خبره چې هغه اخري خبره درته کوم چې هغه د صبر او زغم حوصله ده. بس حدیث شریف کې راځي د قیامت په ورځ به الله عز وجل د حشر پر میدان باندې یو ډله کسان راولي، فرشتو ته به وایي راسئ ورکړي ثوابونه، ورکړي اجرونه، اجرونه به ورمخسي حساب و کتاب یې نه موږ ته ښې لیکلي دي. د یو حرف تلاوت د قرآن کریم که چا وکړي 10 نیکۍ الله پاک درکوي. حافظ صاحب وایي ما 100 ختمونه کړي دي، الله عز وجل به وفرمایي ورکړي. ریاضي خو نن ډېره وسه ده چې په دې دنیا کې کمپیوټر او ساینس دونه مخ ته ولاړی چې په یوه کوچني کمپیوټر باندې ټول دنیا خلک د چش کي، نو د الله عز وجل به څونه پرمختللي تخنیکي حافظانو، قاریانو، ملایانو، علماو، عوامو ټولو ته به فرشتې د حساب په اندازه ثوابونه ورکوي. لیکن یو ډله به راسي وایي دوی ته به بې حسابه ثوابونه ورشري. دوی به پوښتنه وکړي عام خلک دا څوک دي؟ وایي دا هغه کسان دي چې په دې دنیا کې پر تکالیفو او غمو باندې صبر کوي. والصابرین فی البأساء. حکیم الامت صاحب فرمایي صابرین څوک دي؟ د صابرین ترجمه یې کړې د هغه کسان چې دوی مستقل مزاج وي، د اعتدال و توسط د حالت څه نه ځي، د نارمل حالت څه نه ځي، و افراط و تفریط ته زیاتي و کمي ته بس الله عز وجل ستا له طرفه راغلي و نو بس پېښ شوه. نو دې ته چی وایي؟ دې ته صابرین وایي. وایي د هغه کسان دي چې په دې دنیا کې صبر کوي، دغه کسان چې په دې دنیا کې د عیش عشرت ژوند کړي، د خوشحالۍ ژوند یې کړي، د آبادۍ ژوند یې کړي، خوشحاله ژوند یې کړي. دا به څه وایي؟ یا الله کاش کې په دنیا کې دا زموږ غوښې په بیاتیانو غچانو غچې کېدلی او ټوکر ټوکر کېدلی، خو نن موږ ته د مقام حاصل وایي. هلته بیا اصلي درک معلومېږي. مصیبتونه، غمونه دا په یوه صورت کې راحت دی، خو په بل صورت کې بیا عذاب دی. دغه یو فرق یې واورئ، خبرې به ختمې کړو. علماو لیکلي دي که پر یو بنده باندې مصیبت، تنګدستي، تکلیف، مشقت، یو غم د غمو سره راځي، هېڅ بنده د غمه نه دی خلاص. وایي د دوه حاله نه دی خالي. که پر یو بنده باندې تکلیف و مشقت و غم راغی، د دې غم باوجود د ده رجوع د الله عز وجل طرف ته وه، د الله پاک سره لۍ نه دی شکولی. وایي دا د دې علامه ده چې دا د الله ستا سره محبت دی، دا د الله عز وجل مهرباني ده. سر خلاص که ته د الله عز وجل دوست دی. فرشتو الله عز وجل ته خواست وکړي چې یا الله دا څنګه ترتیب دی په دنیا کې محب و محبوب ته ګټه ونه پرسي، راحت رسي، ستا چې د یو چا سره مینه شروع شي ته مصیبتونه پر مخ کړې. وایي الله عز وجل ورته وفرمیل چې یو خو دا زما کار دی تس نه په پوهېږي، او بله خبره دا ده چې زه ځکه د پر خپل محبوب بنده باندې غمونه مسلطوم، ما ته د آه و ژړا و زاري و ننواتې خوند راکوي. تاسې به انسان لیدلی چې راګیر سي ډېرې ننواتې کوي چې ما سې کار جوړ سي دی الله پاک